سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. نن په COA یا کمپیوټر ارګنایزیشن اینډ ارکیټیکچر کې موږ تاسو د کمپیوټر انټروډکشن کوو چې کمپیوټر څه شی ده. کمپیوټر چې ده یو الکترونیک ډیوایس ده. کمپیوټر یو الکترونیک یا برقي ډیوایس ده کوم چې کولی شي پروسس او سټور کړي څه شی انفارمیشن یا معلومات. همدارنګه د پروسس او سټور ترڅنګ کولی شي ترسره کړي محاسبه چې کلکولیشن ورته ویل کېږي، منیپولیټ ډیټا یا هم د ډیټا مدیریت، او همدارنګه اکزیکیوټ انسټرکشن د لارښوونو ترسره کول. په څه دلیل؟ د دې لپاره چې ټو اکمپلیش سپیسیفیک ټاسک چې یو مشخص کار شي کې ترسره کړي. له هغې نه رالاندې دلته که وګورو وایي کمپیوټر سیسټم چې ده یوازې پوهیږي په باینري لنګویج باندې، کوم چې په خپله ویکابلري کې کانټینټس لري یوازې 2 لیټرز 2 حرفه، سټیټ او سمبول. سمبول 10 ده، سټیټ وګوره ټرو فالس ده، او لیټرز آن او آف دي. دا وګوره په دغه شکل سره یوازې دغه حالاتو باندې چې کېږي کمپیوټر پوهیږي، خو اساساً په 01 باندې پوهیږي چې د دغه 01 دغه دوه معناوې هم دي، ټرو فالس آن او آف. له هغې نه که لاندې راسې وګورو دلته موږ تاسو د کمپیوټر سیسټم هغه سټرکچر لرو چې انپوټ ډیټا راشي راځي سټوریج ته. سټوریج ته چې راغله له دې نه وروسته چې کېږي سی پی یو ته ځي. سی پی یو ته چې لاړه دلته پروسس پې ترسره کېږي، وروسته له هغې بیرته سټوریج ته راځي او هغه کوم انفارمیشن چې دی هغه موږ تاسو ته چې کېږي آوټپوټ ښکاره کېږي. په شروع قدم کې چې کله انپوټ راځي هغې ته ډیټا ویل کېږي، او وروسته چې کله پروسس ترسره شي هغې ته انفارمیشن یا معلومات ویل کېږي. ډیټا ځکه ورته ویل کېږي چې په دې پروسس نه وي ترسره شوی، او انفارمیشن په دې دلیل ورته ویل کېږي چې په دې باندې پروسس ترسره شوی اوسیږي. اوس راځو وایو فل فارم اف د کمپیوټر. اکثره جو کې دا پوښتنه کوي چې د کمپیوټر د کمپیوټر د حروفو دغه پوره معنا څه شی ده یا فل فارم څه شی ده. سی معنا د کامن ورکوي، او معنا د اپریټینګ ورکوي، او ام معنا د ماشین ورکوي، پی معنا د پرپوزلی ورکوي، یو معنا د یوزډ ورکوي، اف معنا د فار ورکوي، ټی معنا د ټیکنالوژیکل ورکوي، او ای معنا د ایجوکیشنل، او آر معنا د ریسرچ. نو کله پاسې وګورو کامن اپریټینګ ماشین پرپزلی یوزډ فار ټیکنالوژیکل ایجوکیشنل ریسرچ. نو دا څه شی ده؟ هغه فل فارم د کمپیوټر ده. له هغې نه لاندې چې راسو چې دي ټایپس اف کمپیوټر دي، کمپیوټر انواعی دي. اول څه شی ده؟ پرسونل کمپیوټر یا پی سی کمپیوټر ده چې ډیزاین فار انډیویجوال یوز ده، چې دا یوازې د یو یوزر لخوا چې کېږي کنټرول کېږي. بل چې سرور ده، سرور چې دا پروواید ریسورسز and services to other device on a network. سرور څه کار کوي؟ کلاینټسو ته ریسورس او سرویسز ورکوي. له هغې نه وروسته مین فریم کمپیوټر دی. مین فریم کمپیوټر چې دی دغه پاورفول کمپیوټر دی چې د لوی اندازې پروسس کولو یا غټ اندازه پروسس کول او همدارنګه ډیټا سټوریج لپاره استعمالیږي. بل چې دی سوپر کمپیوټر دی چې دا تر ټولو قوي کمپیوټر دی او د کمپلیکس ټاسک یا مغلقو وظایفو لپاره چې کېږي ترې کار اخیستل کېږي. که دې کې پر مثال نور غواړئ چې نور جزئیات ترلاسه کړئ نو ساده یې په ګوګل کې سرچ کړئ، په دې اړه ډېر زیات معلومات درته وړاندې کوي، خو زه یې خلاص هر موضوع ته تشریح کوم.